السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او در دا مهاله به مو ژوند او زندګي ښه په خیر تیر کړي وي. دوستانو تاسو غواړئ چې د خپل واتساپ اعلانات بند کړئ، یعنی نوټیفیکیشن بند کړئ. کوم چې تاسو ته میسجان راسي هغه دلته پر سکرین باندې کوم اعلانات ورته وایي نوټیفیکیشن، تاسو غواړئ چې دا په خپل موبایل کې بند کړئ. نو ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې خپل په موبایل کې د خپل واتساپ نوټیفیکیشن بند کړئ. او نن سبا داسې دوستان شته چې صرف فیسبوک او یوټیوب استعمالوي، نو دلته په یو ګروپ کې ځان اچولی وي، هغه د واتساپ بې انتها ډېر نوټیفیکیشن ورته راځي. نو نن سبا هر سړي ته دا مشکل دی او ډېر زیات ورسره تنګ دي. نو تاسو په یوه کلیک سره د هغه نوټیفیکیشن بندولی شئ. بیا چې تاسو کله واتساپ ته ورسئ، د هغه واتساپ کوم میسجان چې راغلي هغه به هلته واتساپ ته راغلي، خو تاسو به نه په خبرېږئ. نو ډېر اسانه طریقه ده دوستانو. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شي، ویډیو در پاره سره وګورئ. او که در اوسه پورې زموږ چینل تاسو نه دي سبسکرایب کړی، نو در دا ویډیو لاندې سبسکرایب بټن لیکلی دی، نو په دا سبسکرایب کلیک در سره وکړئ، ویډیو در سره لایک کړئ. نو نور وخت م نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو د هغې لپاره به دوستانو تاسو د ټول در مخه راسئ داسې خپل واتساپ ته. که تاسو هر واتساپ استعمالوئ، په هغه به داسې کلیک ونیسئ. داسې م کلیک پر ونیولي وو، دلته ګوره ایپ، نو په دا ایپ به تاسو کلیک وکړئ، دا آی نښان چې دی په دې به تاسو کلیک وکړئ. که چیرې تاسو دلته ستاسو موبایل دا سیسټم نه لري چې تاسو په واتساپ باندې کلیک ونیسئ او بیا تاسو ته داسې صفحه خلاصه کړي، نو تاسو هېڅ پریشاني مه کوئ. بله لار هم شته، رابسئ سیټینګز ته. ګورئ دا داسې د موبایل سیټینګ ته به راسئ. دلته د موبایل سیټینګ چې مو کلیک کړو دوستانو، نو زه اوس ځم د خپل موبایل سیټینګ ته، تاسو ته یې در ښیم مکمله طریقه. نو زه رالم د موبایل سیټینګ ته، دلته به په دغه سرچ کې ولیکئ واتساپ، یا به تاسو ایپس ورته ولیکئ، نو بیا به په ایپس کې تاسو څنګه وکړئ د هغه را ډاونلوډ کړئ. نو ما دلته واتساپ ورته ولیکئ، خالي ما WH ورته ولیکئ. ګوره ما ته یې واتساپ راواخیسته، نو چې به دغه نامه کوم اپلیکیشنان دي دا ما ته ګرد راواخیسته. ګورئ زه راځم، د اول واتساپ دی، دوم دا بزنس واتساپ دی، زه اوس فعلا دا استعمالوم. د دې نوټیفیکیشن چې دي کوم اعلانات چې دي دا ما ګرد اپ کړي دي، ما ته نه راځي. نو دوستانو ګورئ دا اپشن زما سره څنګه دی اپ دی، نو دا به ستاسو سره دغسې ګوره اوپن وي. زه اوس راځم د بل واتساپ ته، زه تاسو ته در ښیم. زما د بل واتساپ کوم دغه چې دی نوټیفیکیشن هغه څنګه دی، هغه ګرده خلاص دی. ګورئ دوستانو دلته ما ته د میسجانو د کال ګرده نوټیفیکیشن راواخیسته. که چیرې تاسو غواړئ چې صرف او صرف د میسجانو چې یعنې په ګروپ کې کم میسجان راځي هغه بند کړئ، یا سټیکران بند کړئ، نور نسي بند، نو په دغه ګوره په هر شي د هر یوه خپل اپشن دی، نو تاسو هغه بندولی شئ. ګورئ دلته د پاسه دریم اپشن دی دا میسجز او نوټیفیکیشن، نو دا لیکلی دی دوستانو. په دې باره کې بیا که تاسو غواړئ چې د واتساپ ګرد نوټیفیکیشن ګرد اعلانات بند کړئ، دا اول اپشن به کلیک وکړئ، دا به داسې ستاسو سره آن وي. نو په هر موبایل کې دا سیسټم د ځانه شته، دا به بیا څنګه کوئ، دا به اپ کړئ. نو چې داسې مو اپ کړه، بیا به د دې واتساپ اعلانات یا نوټیفیکیشن چې بیا هېڅکله نه راځي. ډېر اسانه طریقه ده. رابسئ دوستانو سیټینګ ته، دلته په سیټینګ کې به سرچ کړئ واتساپ، بیا پیدا کړئ دغسې. نو زه دلته واتساپ ورته سرچ کوم، دا ګورئ ما سرچ کړو، دلته به واتساپ ته راسئ. ښه دوستانو واتساپ ته زه راغلم، دا بزنس واتساپ زه اوس فعلا استعمالوم. نو په نوټیفیکیشن به کلیک وکړئ، اول اپشن دی، نو دا به ستاسو سره دغسې آن وي. دلته چې د هر شي په باره کې ګورئ اخري اپشن دی کال، نو که تاسو غواړئ چې مطلب ما ته ګنټۍ راسي هغه نه کوي دغه. ګورئ ما دغه اپشن آن کړو، دستي ما ته میسج راغلو. که زه دا اپ کړم بیا ما ته هېڅکله داسې میسجان نه راځي. او که ډېر ملګري دلته نسي پیدا کولی دا سیسټم په موبایل کې د ځانه وي، نو بیا به راسئ داسې په واتساپ په کلیک ونیسئ. چې کلیک مو په ونیوئ، دا ګورئ دا د آی چې ورته لیکلی دی، په دغه ګول ول ځای کې په دا آی به کلیک وکړئ. نو په دې چې کلیک وکړئ، دلته به اول اپشن تاسو در کړی وي نوټیفیکیشن، په دا نوټیفیکیشن به کلیک وکړئ، دا به ستاسو سره آن دا اپ کوي. بیا که تاسو یو اپ کوئ، نو هغه ګرد دلته ورته لیکلی دی. ګورئ دوستانو که تاسو نه غواړئ د واتساپ د هر شي د اپ کوي، دا ګورئ دلته کال دی اخر اپشن، دغسې میسجان دي، دغسې ګرده سیسټم چې دی هغه دلته د هر شي اعلانات تاسو بندولی شئ. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو لینک د ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او د داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ما ته اجازت راکړئ، در بلې ویډیو پورې د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. وسلام.